یو شمېر افغان سیاستوال د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړل. قریشي د لنډمهالې درې غوښتنه وکړه. لیدونکو ستړي مشئ، پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. د افغانستان لپاره پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان او کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي یو شمېر افغان سیاستوال یکشنبه د افغانستان پر اوسني وضعیت د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلي دي. محمد صادق خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کسانو کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني، محمد یونس قانوني، محمد کریم خلیلي، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف ادرم او خالد نور شامل دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د دې سفر پر مهال به د دواړو خواو پر شریکو ګټو خبره اترې کیږي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا کسان په دریو ورځني سفر اسلام آباد ته تللي او هلته په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر راتلونکو ګامونو خبرې کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغان سیاستوال د افغان حکومت سره په همغږۍ او که په خپله خوښه اسلام آباد ته تللي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت لخوا د سفر بلنه ورکړل شوې وه. قریشي وایي افغانستان کې د لنډمهالی حکومت جوړ شي. په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یکشنبه یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان کې باید داسې یو لنډمهالی حکومت جوړ شي چې د دې هیواد ټول قومونه په کې ځان شامل وبولي. قریشي وویل ډیر ژر به د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم پر دې سلا مشوره کوي چې څه ډول افغانستان کې روان کړکېچ په سوله ییزه توګه حل کیدای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان ولس سوله غواړي او اوس د دې هیواد سیاسي مشرتابه ته پکار ده چې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. شاه محمود قریشي زیاته کړه د افغان سیاستوالو هغه پلاوي سره به هم ګوري چې د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د راتلونکي پرېکړه به افغانانو پخپله کوي او پاکستان پکې شخصي ګټې یا اجنډا نه لري. دغه په وینا افغان چارواکي او طالبان چې خپلو کې هر ډول هوکړه وکړي هغه به پاکستان ته د منلو وړ وي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.